د صوبې دویم لوی ښار مردان کې د تاجرانو د خوا احتجاج وکړی شو. په دغه احتجاج کې چې کم دوه ګروپه دي، تنظیم تاجران او دویم ګروپ انجمن تنظیم تاجران، کیمپونه هم لګولي وو. ملک چې کم ظالمانه ټیکس شروع دي د هغې ټیکسونو خلاف نن احتجاج وکړی شو چې پکې به ګڼ شمېر تاجرانو شرکت وکړو. په دې موقع آل سویټس اینڈ بیکر اسوسییشن صدر غلام حبیب سالرزی وینا و چې کامیاب هړتال باندې زه صوبایي قیدون ته، مرکزي قیدون ته او احسان باچا ته، زموږ جنرال سکرټري ولنټین سراب ته مبارکبادي پیش کوم او د خپلو ملګرو د بیکر اسوسییشن د مردان چې کوم ذمهدار او عہدهداران دي، د تحصیل کاټلنګ صدر او سکرټري، د تحصیل روتم صدر او سکرټري او دغه ملګري او د تحصیل تغبیر صدر او سکرټري څونه ذمهدار ملګري دي راله د جلوس په شکل چې موږ سره په احتجاجي کیمپ زموږ کوم لګېدلو پروګرام موږ سره شرکت وکړو. چې نن زموږ هړتال ډېر کامیاب شو چې پکې صوبایي جنرال سکرټري انجمن تاجران او مرکزي تنظیم تاجران صدر احسان باچا، جنرال سکرټري غلام حسین، آل سویټس اینڈ بیکر اسوسییشن خیبر پختونخوا، تحصیل تغبی، تحصیل رستم، تحصیل کاټلنګ صدران او جنرال سکرټران نو ټول ذمہداران اعتداران ملګرو موږ ډېر شکرګزار یو چې موږ له دومره قیمتي وخت راکړو او موږ سره په دې احتجاج کې شریک شو.